الفكر والنتيجة مختصر وضاحت سكندرو أو أهمية أو مكتبيات شو دمرا معلومة شو أجزاء ويقول تغيبا سكندرو أهم ناغیر پوی کول دپارا جان کی بندہ پوی کئی ناغیر وجہ یو طریقہ چی کمدر دادا شرط زامن و رستی اول شرط فکر شارحین دی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی شاہ ولیلہ رحمہ اللہ تعالی جیو اغام و فرسر و شعرت سے دفل لا دفستتی اللہ غرفی کا شعرت سے دعوی کتابون قتل دارنگ اشارت الدین اشارت سے فکر ترجمہ کی کرے تعبیر قول بارے مکی سے بکاجی وغیر مکی بکری تکمیل الاذہان دعوت کتاب نے منطق و معاملات کی جو قیمتی رسالہ تکمیل الاذہان دارنگی راغی و کتاب دے دم الباطل دم الباطل داخل منطقی و فلسفی عالم جو منطقی عالم نشاہ سے قیور طالبہ نے رد لکھلے ہو بیا دیدے سے کمدنوں دوبارہ رد لکھلے قیور طالبہ نے دے عجیبہ کتاب دے دم الباطل زمیدار سے خبری شفا عام خلق داری تفصیل و تشریحی شکاولے دشار سے معاوب آغا کتاب کی راغی وضاحت کرے قدم الباطل کی دارنگی دشار سے مسیشو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی ناول کتاب طبقات اور دارنگی منصبی امامت تقویت الایمان داد خود لکھو شاہ اللہ رحمہ اللہ تعالی فکر تشریح اور توضیح تھا دیتا مولانا صدیق رحمہ اللہ تعالی صدقہ اولا ہوئی شاہ اللہ رحمہ اللہ تعالی فکر شارحین دعوت قواعد شارحین و طبقہ اولاد
जो मतलब या उसको ذکر کی शायद साहब शाह अब्दुल वली दा ذکر की मुजद्दिदी दा कमल सबका तालिया ذکر की और मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह ताला शेख अगर सबका तालिया ذکر की और दाऊदी दावत सबकी शरह करेगा और दिन सबकी से हमारी तस्कीर करेगा आसान करेगा और दिन सबकी उर्दू का अवलेगा और हलवा करेगा इशार से फिक्र और फलसफा अगर उर्दू का करेगा और हलवा करेगा बिल्कुल तैयार करेगा फलसफा मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह ताला और शेख मौलाना नानवी रहमतुल्लाह ताला तकरीर दिल पर किताब में अल्फ मकाला से कासिमी को मिलाई उसी और दावतुल किताबुना मकाला से कासिमी को नुबान वो कठोर सड़े निशी अवस्थे में आयो किताब तकरीर दिल पर अरे किताब सुनाई हुई देखने की कमजोर निशात खबर वजाहत की आगे के कमजोरों बांधा प्रदान पूर्व को ऐसे दावे की काबू न होगी निष्ठा से जो ग्रांटवालियों वजदादा जवा खबर पे इस्तिलाहात मुताअद्दिदा उगाने की यो खुदा से इस्तिलाहात मुकर्ररी अक्सर इस्तिलाहात जदीद भी बल्कि के कमना इस्तिलाहात मुकर्रर करी दादे इस्तिलाहात तो बंद करूंगे भी नुकसान नहीं होता रुंदेजल भी नुकसान है अगर हर किताब हर फन अवलाने किताब चुनी तदील वजना शराबे इस्तिलाहात जदीद भी तो बंद का लग रहा है जो तर आदिशी या आसान शिकवरा यो दिशा से इस्तिलाहात की वाला जदीद भी इस्तिलाहात की बेमदारी यो खबर और मुख्तलिफ इस्तिलाहात उगाने के यो किताब को यो इस्तिलाह मुकर्रर दूसरे किताब को रबला मुकर्रर मसला है कि ग्रानिशी हम यो खबर यो जाए किसी कमरे इस्तिलाह यो उम्मत का खबर हो नकुल किताब तो बड़े इस्तेलाई सड़े हुए जलाने में खबर आती और बच्चे ने सिकंदरों आगा युवा खबर इस्तेलाहात करती अदीवा जिना निशाउल्लाह रहमतुल्लाह किताबुना दिल से तहकीकी निशा से किताबुना बख्तल तहकीकी खुदा से गयोबान इक्तिफा होने के दफ्तर खबर वजाहत बन जाए गई जमा रबी खबर मकसद दार
اگر یو ځای کې اجمال وکړي بل ځای کې تفصیل نو ځینې کتابونه دي چې هغه د کمدنو د تصوف په فلسفي انداز باندې حجت الله صاحب دا دومره ګران نه دی. حجت الله صاحب د خپلې فلسفې خلاصه لیکلې ده او ډېر یې اسان کړی دی. دې کې داسې ګران نشته چې ستاسو په شانتې کوم مولای لکه عربیت معربیت یې ښه ویلي او په خبرو پوهېږي او داسې مادحیم ویلي دا معقولات دي که مشروبات دي دا یې چې کوم ویلي څه منطق باندې پوهېږي هغه یې په خپله مطالعه باندې کېدای شي حل کړي خو مسله پکې دومره نشته. حجت الله چې دی که ډېر دغه شي نو مبحث الکلیات چې دی یو د کلیاتو کوم بحث دی نو که دې لږ نحو غواړي لږه توجه غواړي چې که دې پوه شي سړی نو خپله هم حل کولی شي مطالعه یې کولی شي. خو دا ده چې مطالعه د فایدې نه خالي نه ده ډېره زیاته مفیده ده. تاسو فرض ته شیخان شي لږ وخت پس به انشاءالله تاسو شیخان یې د کاریو به اراده لرلي چې بناتو مدرسه به خامخا جوړوو بس چې هغه جوړول د شپږم کال باندې به شیخالحدیثان یي لکه بس شپږم کال چې تېرېږي بیا به څه شیخالحدیثان دې څه مسله به پکې نه وي. نو دا مسله ده چې تاسو د حدیثو هر کتاب وایي نو بس صرف دومره تکلیف پیدا نه غواړي چې هغې کې به بابونه ډېر مرتب وي د شاید د کتابونو په ترتیب باندې به نه وي لږ فهرست به ګوري چې زما کوم ځای کې سبق دی نو هغه سبق ته دې ځای مطالعه کوه نو ډېره زیاته فایده به درکوي. که هغه سبق دلته مطالعه کوي او بیا د هغې په طرز باندې څه سبق وایي کېدای شي طالبانو هم داسې ګوته په خوله کې نیولي چې دا د کومې شاخې نه وولي حیران به وي درته چې زورور تحقیق یې څه وکړو. نو دا خدا نور کتابونه دي لکه بدوی بادره ابتدایات شو یا خیر تفسیر شو دا په نورو کتابونو کې شاته حل کړي لکه ډېرې خبرې په تقسیمات کې حل دي. تقسیمات تپوسونه دي سوالونه جوابونه دي نو همدلته د شاته د خبرو تپوسونه شوي دي شاته جوابونه ورکړي ټول تقسیمات دي. دوه جلده کتاب دی نو هغې کې اکثر وضاحت شوی یا د ځینو خبرو په لمحات کې وضاحت شوی د چا چې کتاب د لمحات صفحات په هغې کې د هغې وضاحت شوی وي د یوې خبرې وضاحت په بل ځای کې کوي سرسدی مفتی صاحب منتظر العالی نه ما تپوس کړه چې شاه صاحب کتابونو د هر څه طریقه ده هغې وایي چې ما د صوفي عبدالحمید صاحب نه تپوس کړه چې هغه ما ته وایي چې شاه صاحب ځان په خپله کې خو کتل غواړي چې باید د شاه صاحب کتابونه ګوري سړی دا نور کتابونه هم ګوري نو شاه صاحب چې کتابونه وایي ځان په خپله ښایي یا مولانا سیندی رحمه الله تعالی ذکر کړي دي چې د شاه صاحب چونکې هر فن کې خدمت دی او کتابونه ډېر هم دي خو د شاه صاحب د فلسفې چې دی هغه فرمایي چې حجت الله خیر کثیر بدور بازغه او الفوز الكبير ورسره چې کمون الفاظ الخبیر یادی
دا کتاب دا بتفسیر کے الفوز الکبیر او فتح الخبیر دا تفسیر کی اصول تفسیر کی جو قرآن کریم نو فائدہ سنگ آتے او بدور باجرہ و حجت اللہ پر یو پنسی اول حجت اللہ لکھلے او بدور باجرہ رسولی کرے فارتمون ویلو حجت اللہ پر نقلی انداز باندے او بدور باجرہ چلے آغا کو فلسفی انداز باندے تقریبا موضوع دوارو یوالا لگ انداز بدور باجرہ کے بدل لے مدارتلو کتابونا خیر کثیر شدے دا منگا ویلو دا اللہ تعلق دا کائنات و سراو کونیات اگر ذکر کئی بینزو خزانوں کی اور بینزو خزانوں کی نبوات ذکر کئی پیغمبران و خطائے نور رشاد کتابونا اغریزی اور تعویل الاحادیث رشاد کتاب خیر کثیر کے لیے اشارہ شدیدہ تعویل الاحادیث دا انبیاء و قصص او دا آغی مطلبونا دا انبیاء و واقعات او دا آغی مطلبونا دا رنگی دی کردنو دا فقی اختلافات و وجہ اسلام نشاد سے جو کتاب دے دیتا حجت اللہ کی مستقل باری کا قائم کرے حجت اللہ کی لاری تشتا دا چنور اقد الجیب دے تقلیف و مسئلہ دے الاجتہاد و تقلیف مدہ شاد سے حجت اللہ کی مدیبان بابونا قائم کری بابونا کے قائم کری دیر چیزونه حجت الله تعالی جمع کړي دي بیا دلته دا تفصیلي کوي نو هغه کتابونه وسره وګوره هغه کتابونه مطالعه وسره کړي دا څلور کتابونه چې دي مولانا سیندی رحمه الله تعالی وایي چې دا ضروري دي وسره عباقات چې دي شاه اسماعیل شهید رحمه الله تعالی عباقات عربی کے لئے اصل کتاب اردو تا ترجمہ شوئے دے کو فقط ترجمہ دا وانا مناظر احسن گیلانی شب کردے دوئے فلسفی عالم نے وہ بسر ترجمہ کردے لکہ تشریحی ترجمہ یادان ترجمہ شر ہمارا وسرنا لکھے وبارہ ابقات سے لکا گزارا کے جو سڑے جاتے توجہ والے بناس تیزور ملیا گزارا کے ناس توانا کوئی جا ویو پورت دیشی کینی ملیا گزارا کے املاس توانا وقائدو نہیں کی یا املاس سے سڑے توجہ بل کرے اور مطالعہ کے مدر کی کتاب نے توڑے دنیا کے کندنوں میں سے مجازین اول لے ہو یا حضرت تعمیم وعید تھی اور املاس توانا گزارا کی گزار اللہ سے شہنے کیلے ہوا تھا کیلے ہوا تھا مطالعہ کہنا کیلے شی دری ذری سلور ذری اور سپاؤ کوئی آخر بتے ہوئی آخر بتے جاؤ کی گزارے کی دوبارہ کگران نہ لے دا یوسو کتابونا عرشات دو ملتفے دو کسولت شایقین حضراتی خاصبونا خبر اوپراسو واقم تاسو لواستو مکلک بیاسو ذات کو ایک اور غوری لازی جبار سنا سموات راجد پر جنو مقی ترائی الحمدللہ اللذی فطرنا مروائن